یارانو نن بیا هم پر خې درس لرو. راځو اول د تورو لوبه کوو. څه شی لیکو؟ خوړ. خوړ کې څه راځي؟ خې ده، واو ده او ړې ده. خوړ به پیژنئ چې ځینې خلک ګډه او توی هم ورته وایي. یو ځای کې چې له سیند کمې اوبه روانې وي هغو ته خوړ وایي. خې، واو، ړې. څه شی شو؟ خوړ شو. خو که له خوړ نه واو لرې کې څه به ترې جوړ شي؟ خړ. یعنې خې ده او ړې ده. له دې څه جوړیږي؟ خې او ړې ګډ لیکل کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ خړ. که خړ سره خړ چې د رنګ معنا ده هې ورکړي بیا به څه ترې جوړیږي؟ خې، ړې، هې. خړه. خړه به پیژنئ چې کله د سیلاب اوبه راسي هغه خاور اوبو تیرې شي یا یو ځای کې ډنډ شي او وروسته اوبه وچې شي خاوره پاتې سي هغې ته خړه وایي او د پټیو لپاره ګټوره هم وي. او که خوړل جوړوو بیا به څه کیږي؟ خې ده، واو ده، ړې ده، لام دی. څه ترې جوړیږي؟ خوړل. خې واو ړې دي څه ترې جوړ شو؟ خوړ. خو که خوړ کې واو لرې کې خې وړې پاتې شي بیا به څه جوړ شي؟ خړ چې رنګ ته وایي. او که له خړ نه وروسته هې ورکړي څه ترې جوړیږي؟ خړه. او که خې واو ړې لام وي بیا څه ترې جوړیږي؟ خوړل ترې جوړیږي. درس هم په خندا ده. خې نون دال الف. خندا. خندا، زړه، ژوندی، ساتي. خندا زړه ژوندی ساتي. د باور، د باور، خوله، له خندا، ډکه وي. خندا. خې نون دال الف. خندا. خندا زړه ژوندی ساتي. زړه کې زیړې او هې ده. ژوندی کې ژې واو نون دال یې. او ساتي کې سین الف ت او یې. د باور خوله له خندا ډکه وي. خندا. خندا زړه ژوندی ساتي. د باور خوله له خندا ډکه وي. راځو د تورو تمرین یا د کلمو تمرین ته. څه لیکو؟ خوند. خې، واو، نون، دال. او که خندل لیکو؟ خې، نون، دال، لام. څه شی شو؟ خندل. خې نون دال ګډ لیکل کیږي او لام یې څنګ ته راځي. خندل. که خندان لیکو بیا څنګه لیکل کیږي؟ خې ده، نون ده، دال دی، الف دی، نون دی. خې نون دال ګډ راځي الف او نون یې څنګ ته لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ خندان. که خپه لیکو بیا څنګه لیکل کیږي؟ خې، پې او هې. خې، پې، هې درې واړه ګډ لیکل کیږي. ګورئ دا څه شی ده؟ خوند. خې واو ګډ لیکل کیږي، نون او دال هم ګډ ورسره لیکل کیږي. خوند ترې جوړیږي. خو خندل کې خې نون دال ګډ لیکل کیږي لام یې څنګ ته راځي. او خندان کې خې نون دال ګډ راځي الف او نون یې څنګ ته لیکل کیږي. خپه کې خې، پې، هې درې واړه ګډ لیکل کیږي. هیله ده لیکلی به مو وي او که غواړئ باوري شي چې سم مو لیکلي نو ګورئ. خوند کې خې واو نون دال لیکل کیږي. بیا خندل کې خې نون دال لام لیکل کیږي. او خندان کې خې نون دال الف نون خندان. خپه کې بیا خې، پې، هې خپه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب او له نورو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.